الیمین ګنډاپور خبرو سره د پی ټی آی بانی رها کېدی نشي. دوی خیبر پښتونخوا دیواله کړي، دوی خپل ضمیرونه هم خرڅ کړي دي. د دفاع وزیر خواجه آصف کامی سملا اجلاس کې خطاب وایي د پی ټی آی په جلسو کې په وفاق د حملې خبرې شوي دي. تیره شپه چې څه وشو هغه د جمهوریت نه هم ویو. دغه په جمهوریت پاکستان او پاین حمله وه. د پاکستان تحریک انصاف رهنما علي محمد خان وینا وایي نن زما مقدمه د پی ټی آی د بانی نه بلکې د جمهوریت ته. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی الیمین ګنډاپور په ضد وفاقي دارالحکومت اسلام آباد کې مقدمه درج. د الیمین ګنډاپور په ضد د اسلام آباد پولیس سټیشن کې مقدمه درج شوې. بریسټر سیف د الیمین ګنډاپور د گرفتارولو یره هم ظاهر کړې. د اسلام آباد پولیس د تحریک انصاف چیرمن بریسټر ګور، د قومي اسمبلی غړی شیر افضل مروت د پارلمان هاوس نه بهر او شعیب شاهین د دفتر نه نیولې. زرتاج ګل د پولیسو نه په تیښته کې کامیابه شوي. پولیسو د پی ټی آی رهنما عامر ډوګر هم گرفتار کړو. الیمین ګنډاپور ولس حکومت ته د پی ټی آی بانی رها کول لپاره وخت ورکړی. د پاکستان اقتصادي او معاشي حالات ټیک نه دي. ولس په جلسه کې صرف یوه خبره کوله چې د پی ټی آی لیډرشپ د تحریک انصاف بانی تر اوسه پورې ولې رها نه کړو. د قومي اسمبلی ممبر محمود خان اجکزی وینا او د موسمیاتو محکمې د ملک مختلف سیمو کې د باران امکان څرګند کړی. ګلګت بلتستان، خطه پوټوهار، کشمیر او بالای خیبر پختونخوا کې د باران امکان. د موسمیاتو محکمه وایي د پنجاب زیاتره سیمو کې به موسم ګرم او وچ وي.